موږ غریب یو خو بیا د خپلې لارې مله نه وهو او د دربار پاته هډوکو باندې خوله نه وهو. موږ پر بالښت نه پر دا خپله سنګل خوب کړی دی. دوی له عمرونو د دربار تواچیتوب کړی دی. موږ پر بالښت نه پر دا خپله سنګل خوب کړی دی. دوی له عمرونو د دربار تواچیتوب کړی دی. نو زه حالات له نږدې څارم زیرک یم. زه پردي و څه له خپل پښتون نه سپک یم. څه د ورک پښتانې غږ ملا ورک یم. وا د تاریخ قرضدارو خوره مو په چا خرڅه کړه، اوبه مو چاله ورکړې، واوره مو په چا خرڅه کړه. که زهر نه وي شیشې وخورئ ځان کې ډور واچوئ، دا ګیرې کلې کوي او دا پټکي په اور واچوئ. که زهر نه وي شیشې وخورئ ځان کې ډور واچوئ، دا ګیرې کلې کوي او دا پټکي په اور واچوئ. داسې خلکو ته ورپاتې له بابک یم. داسې خلکو ته ورپاتې له بابک یم. څه پردي و څه له خپل پښتون نه سپک یم. څه ته ورک پښتانه غږ ملا ورک یم. نو هغه اوس پروت د مرګ په ستوني کې بیمار د ژبې، د هیواد لوی استاد صمیم لوی څوکیدار د ژبې. په دومره شتو کې د پښتون وطن ګریوان په دې حال، سبا ناګار وګورئ بله ورځ کاروان په دې حال. په دومره شتو کې د پښتون وطن ګریوان په دې حال، سبا ناګار وګورئ بله ورځ کاروان په دې حال. د ادب په هسک نور ستوري شاعران نشته دی. په لر او بر کې پښتانه نور لیکوالان نشته دی. دا 15 لر او 15 بر ناشتې تیر کال منځي په 10 کسانو باندې دومره ستر خوشحال منځي.